السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، نن د کرکټ په اړه څو تازه لنډ مهم خبرونه درته وړاندې کوم، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. سریلانکایي خبریاله ګوربز زمینه در سره لرم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان او تکړه لوبغاړی رحمان الله ګوربز د سریلانکا په سوداګریزه لیګ کې لوبیږي. پرون د دغه یوه سریلانکایي لوبغاړي یو بل ته د خپلې ژبې یوه جمله ور وښودله چې ګوربز د سریلانکایي لوبغاړي څخه وغوښتل چې ووایه مینه در سره لرم. که څه هم سریلانکایي لوبغاړي دا جمله په سختۍ سره زده کړه، خو خبریال یې په اسانۍ سره زده کړه او په اسانۍ سره یې ګوربز ته وویل چې مینه در سره لرم. سام کیرن د IPL په تاریخ کې تر ټولو ګران بیه لوبغاړی سو. د انګلند کرکټ لوبډلې ارلونډر لوبغاړی سام کیرن د هند پریمیر لیګ سیالیو کې تاریخ جوړ کړ. نوموړی په IPL بولۍ کې د پنجاب کینګز لخوا په 18.5 کروړه هندۍ کلدار واخیستل سو. په دې سره سام کیرن د IPL بولۍ په تاریخ کې تر ټولو ګران بیه لوبغاړی سو. د نوموړي په سر ممبئی انډینز، رایل چیلنجرز بنګلور، راجستان رایلز، چنای سوپر کینګز، لکنو سوپر چاینټس، پنجاب کینګز لوبډلې بولۍ ووهله. په سږنۍ بولۍ کې د استرالیا ارلونډر لوبغاړی کیمرون ګرین دویم ګران بیه لوبغاړی سو چې د ممبئی انډینز لخوا په 18.5 کروړه هندۍ کلدار واخیستل سو. همدغه راز د انګلستان د ټیسټ لوبډلمشر بین سټوکس دریم لوړ بیه لوبغاړی سو چې د چنای سوپر کینګز لوبډلې لخوا په 14.25 کروړه واخیستل سو، چې کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې هم تر ډیره بولۍ ووهله. د یادولو وړ ده چې نن افغان لوبغاړي هم بولۍ ته وړاندې سول. تر اوسه پورې کومې لوبډلې نه دي اخیستې. نوین الحق، محمد نبي، زارالحق نوید او مجیب رحمان تر اوسه پورې بولۍ ته وړاندې سول. په لومړي پړاو کې چا نه دي اخیستې. د پاکستان پخوانی لوبډلمشر شاهد افریدي وایي چې د لوبډلمشر په توګه د بابر اعظم بدلون د حل لاره نه ده، بلکې د لوبډلمشر ذهنیت بدلول اړین دي. د انګلند پر وړاندې د ټیسټ لوبلړۍ کې د ویټ واش ماتې په اړه شاهد افریدي وویل چې د لوبډلمشر لرې کول د ستونزو د حل لاره نه ده، اصلي مسله د لوبډلمشرانو ذهنیت بدلول دي. شاهد افریدي ویل که منیجمنت لوبډلې کې بدلون غواړي نو لوبډلې ته د بابر اعظم په اړه ذهنیت بدل کړي، ځکه زما په نظر دا یوازې د بابر اعظم نه بلکې د منیجمنت او لوبډلمشرانو غلطي ده. هغه دا هم ویل هغه لوبغاړي چې لوبډلې ته راځي باید په دې لړ کې یو پلان جوړ کړي، داسې پلان چې لوبډلمشر ته ووایي چې موږ ته په کمه کچه کرکټران پکار دي. نو په دې کې که یوازې بابر ملامت وي نو بیا زما خبره غلطه ده. د یادولو وړ ده چې د بابر په لوبډلمشرۍ کې پاکستان په خپل کور کې د 3-0 ټیسټ لوبلړۍ وبایلله چې مینوالو یې د بابر اعظم د لرې کولو غوښتنه وکړه. عبدالله مزاري د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړل ښه پرېکړه ده. د افغانستان کرکټ مخکینی لوبغاړی په نجونو د پوهنتوني زده کړو د بندیز ملاتړ کړی او ویلي دي چې د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړل ښه پرېکړه ده. هغه د ملي لوبډلې د لوبغاړو له لوري اعتراضونه هم غندلي دي او ویلي دي چې په موږ د امیر اطاعت واجب دی. مشران تر موږ ښه پوهېږي او کرکټ بورډ د خپلو لوبغاړو ته سپارښتنه وکړي چې د دې پرېکړې په خلاف د نور غږ نه پورته کوي. نوموړي ویلي دي چې زه وینم ځینې کسان له دې پرېکړې سره مخالفت ښیي، خو د یادې پرېکړې مخالفت د خواشینۍ وړ ګڼلې ده او څوک چې مخالفت کوي نو مطلب دا چې د امیر اطاعت نه کوي. خو بل خوا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړو ګلبدین نایب، فضل حق فاروقي، مجیب رحمان، راشد خان، محمد نبي او رحمان الله ګوربز د نجونو د زده کړو پر وړاندې بندیز غندلی دی او د ښځې یا مور غېږه یې هغه لومړنۍ مدرسه بللې ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او ښه روزنه مومي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.